ګلالۍ زده کوونکو د مایکروسافت اکسل درسونو لړۍ ته ښه راغلاست. زه عبدالغني مستغني ستاسو ښوونکی او مرستندوی په دې کورس غواړم په دې لوست کې تاسو سره د اکسل په انټرفیس باندې د اکسل او وورډ ترمنځ توپیرونه او همدارنګه د اکسل اړوند نورې بنسټیزې خبرو باندې تاسو سره خبرې وکړم. له ما سره اوسئ او تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځم قدرمندو د اکسل په انټرفیس باندې خبرې پیلوم. راځو اکسل پروګرام وازو. قدرمندو لومړی هغه څه چې دلته لیدل کیږي هغه رایبون دی. دغه مکمل ساحې ته چې ما سره کړې ده دغه ساحې ته مکمل رایبون ویل کیږي. دغه بره ساحه دې ته کنټرول بټن ویل کیږي. دغه درې بټنو ته کنټرول بټن چې لومړی بټن یې اگزیت یا د وتلو بټن ده. کله چې موږ کلیک کوو پروګرام بندوي. ورپسې بټنه د پراخولو بټنه ده. موږ کولی سو پروګرام پراخه کړو یا یې کوچنی کړو. ورپسې بټنه موږ کولی سو د دې بټنې په واسطه باندې پروګرام مینیمایز کړو، یعنی د لنډ مهال لپاره یې بند کړو. بیرته یې وازولی سو. خو که چېرته غواړو پروګرام بیخي بند کړو په دې باندې موږ کلیک کوو. دلته موږ ته وایي چې غواړئ دا فایل تاسو سیف کړئ که نه، دا ورک بک غواړئ سیف کړئ که نه. موږ وایو چې نه سیف ده نسي. بیا راځم مایکروسافت اکسل وازوم. ورپسې قدرمندو دلته چې دی کویک اکسس بټن دی. کویک اکسس بټن په دې معنی چې هغه بټن چې موږ ته یو کار یا کړنه په چټکۍ سره ترسره کوي. د بیلګې په توګه که چېرته موږ دلته یو څه ولیکو، یو ډیټا ولرو، عبدل کنټرول انټر دا دی. دا موږ ډیټا لرو. که چېرته غواړو دا سیف کړو نو راځو به فایل ته، د فایل وروسته به سیف ته راځو، له هغې وروسته به ځای ورته ټاکو، یعنې څو مرحلې موږ طی کړي. خو د دې لپاره چې دغه کړنه زر ترسره کړو دلته موږ کویک اکسس بټنې لرو، یعنې هغه بټنې چې موږ ته یو کار په چټکۍ سره ترسره کوي. د بیلګې په توګه دغه بټنې دلته چې دی سیف په نوم باندې په دې باندې کلیک کو، مستقیم موږ ته دا مرحله راښیي چې کوم ځای کې دا سیف کوي. نو دلته هغه بټنې چې موږ ته دا کار په چټکۍ سره راښیي. ورپسې قدرمندو دا ټابونه دي: فایل ټاب، هوم ټاب، انزیت ټاب، پیج لاوټ، فارمولا، ډیټا. دغه ټولو ته ټابونه ویل کیږي. وخت چې موږ هر ټاب باندې کلیک کو د هغې ټاب اړوند نور موږ ته کمانډونه راښکاره کړي. دغه ټول ته کمانډ ویل کیږي. دا په دې معنی چې کمانډ یعنې امر کوونکی. که چېرته موږ غواړو دغه عبدالخط غټه کو دا دی، دلته کمانډ دی موږ ته یې غټوي، یعنې دا یو کمانډ دی. که چېرته پیج لاوټ ته لاړ سو نور تغیرات پکې راولته یې راوستلی سو. د دې په لحاظ باندې دغه ټابونه دي. له ټابونو وروسته کمانډونه. قدرمندو دلته ټایټل بار لیدل کیږي. دلته ټایټل بار لیدل کیږي. په ټایټل بار په لومړي ساحه کې موږ د لټون بار دی. موږ کولی سو یو ډیټا د خپل فایل اړوند دلته سرچ کړو یا پلټنه یې وکړو. یا دا چې قدرمندو دلته موږ ټایټل بار، یعنې ټایټل د دې اوس څه شی دی؟ بوک وان دی. که چېرته موږ دغه فایل ته یو نوم ورکړی وي، یو ځانګړی نوم، هغه دلته راځي. د بیلګې په توګه زه دا ثبتوم. صفر ته راځم، ډیسکټاپ ته یو نوم ورته ورکړم، مثلا عبدالغني. دا د قدرمندو دغه ټایټل بار کې ولیدل څه؟ عبدالغني اکسل. دلته قدرمندو که چېرته موږ دا پروګرام واز کړی وي، د دې لپاره چې موږ پوه سو دا اکسل پروګرام دی، د انټرفیس نه هم خبرېږو، خو دلته هم لیکل سوي اکسل. نو همدې په لحاظ باندې دلته ویل کېږي ټایټل بار. ورپسې قدرمندو د رایبونونو کنټرول بټن دی. رایبونونو کنټرول بټن په دې معنی چې دلته سته دی. دا رایبونونو کنټرول بټن دی. که چېرته موږ غواړو رایبونونه ښکاره نه سي، یعنې پټ سي، نو همدې په لحاظ په دې باندې به کلیک کوو. که چېرته غواړو چې ښکاره سي، مثلا شو ټاب اونلی، یعنې فقط موږ ته ټابونه ښکاره کړي. نو څه شی که چېرې دلته بیا موږ کلیک کړو بیا موږ ته رایبونونه ښکاره کېږي. که چېرته غواړو چې نه رایبونونه هم ښکاره سي نو په دې باندې به کلیک کوو. یا که چېرته تاسو غواړئ چې نه فول موډ داسې هېڅ څه شی نه ښکاره کړي، ټوله ډیټا دې موږ ته ښکاره سي، نو داسې هم تاسې کولی شئ. نو زه غواړم چې په دې حالت کې ټول شیونه دې موږ ته ښکاره سي. دا به ښه وي.
ورپسې قدرمندو په دغه ساحه کې موږ ته شیټونه لیدلی سو چې موږ دغه مایکروسافت فایل د مایکروسافت اکسل فایل یا ورک بوک څو شیټونه لري. دلته موږ کولی سو شیټونه ووینو. څو شیټونه لري ته کولی سو ووینو. شیټونو ته لاړ سو بیرته راسو دلته کولی سو تغیرات پکې راولو. په دغه ساحه کې قدرمندو ویو ساحه ده، یعنې د مایکروسافت اکسل فایل د کتلو ساحه موږ ته ټاکي. په کوم ډول تاسو ګورئ؟ په دې ډول باندې ګورئ یا په دې ډول باندې ګورئ یا په دې ډول باندې ګورئ. له هغې وروسته قدرمندو دلته موږ د زوم ساحه لرو. غواړو چې دا زوم کړو که نه هغه کړو. که چېرته موږ ډېره ډیټا ولرو نو کولی سو زوم یې کړو، او کولی لږ ډیټا ولرو څه کول. دا کولی چې تاسو د زوم څخه هم ګټه واخلئ. ورپسې قدرمندو په دې برخه کې تاسو سره په دې باندې خبرې کومه چې د وورد او اکسل ترمنځ توپیرونه څه شی دي. د دې کار لپاره که چېرته موږ وغواړو په وورد کې یو څه شی ولیکو، د بیلګې په توګه زه یو څه پکې لیکم. ځکه پکې لیکم مثلا عبدالغني. وخت چې موږ په وورد کې دا ولیکو مستقیم دلته واخیستل څه، خو اکسل داسې نه دی. اکسل کې که چېرته موږ غواړو یو څه ولیکو نو هغه باید تایید کړو. مثلا زه لیکم دلته څه شی لیکم، عبدالغني. عبدالغني مې ولیکه قدرمندو. دا اوس وانخیستل څه، نو دلته چېرې موږ ته چېرې اپشن دي. که چېرته غواړو دا پاتې سي دلته په دې باندې به کلیک کوو دلته پاتې سه. نه که چېرته اوس زه بیا ولیکم عبدل. که چېرته غواړم دا ایسته سي نو په دې باندې کلیک کوئ. یعنې دا بټنې د تایید بټنې دي. که چېرته موږ یو متن په اکسل کې ولیکو که غواړو پاتې سي په دې باندې کلیک کوئ، که غواړئ چې ایسته سي په دې باندې کلیک کوئ. خو اوس پوښتنه دلته ده، دا خو موږ نه څخه وخت اخلي چې په دې باندې کلیک کوو په دې باندې کلیک کوو. نو اسانه لاره څه شی ده؟ اسانه لاره دلته ده. که چېرته موږ یو ډیټا ولیکو مثلا څه شی ولیکو، که چېرته موږ یو ډیټا ولیکو د بیلګې په توګه مثلا غني مو ولیکه، نو انټر باندې کلیک کې دا ډیټا داخل سوه. اړتیا نشته چې دلته راسي تاسو تایید یې کړئ. یا دا چې زه یو ډیټا لیکم مثلا بیا غني لیکم، که چېرته غواړم دا ایسته کړم نو په کیبورډ کې به په اسکیپ باندې کلیک کې دا ایسته کېږي. یا داسې لږ دغو تاییدو بټنو څخه ګټه واخلئ یا د شرکت څخه ګټه واخلئ، انټرو اسکیپ بټن څخه. ورپسې قدرمندو موږ فنکشن لرو. په وورد کې چېرې موږ دا فنکشن نه لرو، خو دلته دا فنکشن لرو. یو فرق دلته چېرې چې انزرت فنکشن. دا څه معنا؟ مثلا زه راځم دلته ډیټا لیکم مثلا چیرې سالري مې ولیکله. مثلا د یو نفر معاش څومره دی؟ مثلا 18,000. ورپسې معاش چې دی 12,000 دی. دا داسې راکش کومه. یعنې لومړی کس معاش 18,000 18,001 18,002 داسې په ترتیب سره راځي. که چېرته زه وغواړم دا ټول جمع کړم څه شی به کوي؟ دلته به دا وخت کې دلته راځي فنکشن باندې به کلیک کوئ. چې فنکشن باندې کلیک کړه دلته تاسو ته وایي کوم فنکشن ښکاره کړه. زه هم چې جمع کوم وایي جمع باندې کلیک کړه، سم اوکې باندې کلیک کړه. له هغې وروسته بلته ورته ټاکئ کوم مثلا زه ورته ټاکم دا دی. زه ورته وایم چې دا مکمل معاشات ماته جمع کړه. دا په دې معنی چې له کا 40 څخه تر کا 9 پورې دا ماته جمع کړه. کا 40 څخه تر کا 9 پورې موږ ته دا جمع کړه. دا مکمل موږ ته جمع کوي. په اوکې باندې کلیک کړه دی. نو دلته فنکشن په دا کار کوي که چېرته موږ یو عملیه یا معادله یا تابع پلي کوو په یو ډیټا باندې نو کولی سو دلته راسو او تابع ولټو کومه تابع له هغې وروسته موږ ورباندې پلي کړو. ورپسې ساحه چې دلته دغه فارموله بار دی چې په وورد کې نشته دی. راځو وورد کې چېرې فارموله بار نشته شته دی، خو په اکسل کې فارموله بار دی. اوس قدرمندو تاسو دغه جدول ولیده سمه ده، خو تاسو نه پوهېږئ د کومې معادلې له لارې دا حل کړی دی. یعنې د کومې لارې دا حل راغلی دی، دا ډیټا یې رابستلی ده، د حاصل یې رابستلی دی. د دې کار لپاره که چېرته موږ په دې باندې کلیک کړو هغه فارموله موږ ته ښیي چې دلته څه ډول عملیه ترسره شوې ده. موږ ته دلته وایي چې جمع ترسره شوې ده او جمع څه ډول جمع چېرې د کا 40 څخه تر کا 9 پورې ټول جمع شوی ده. ورپسې توپیر قدرمندو که چېرته موږ یو جدول رسم کو په وورد کې، دا ډیلیټ کومه جدول راځم انزرت له هغې وروسته جدول ته راځم. دا دی قدرمندو. اوس قدرمندو ما تاسو ته په لومړي لوست کې وویلې چې دغې ته صفونه ویل کېږي، صفونه یا روګانې. دې ته چېرې ستنې ویل کېږي یا چېرې کالم ورته ویل کېږي. لومړی کالم دا چې دوهم کالم، دا دریم کالم، دا څلورم کالم، او دا صفونه یا روګانې ورته ویل کېږي. اوس په وورد کې چېرې
دغه صفونه یا روګانې نوم نه لري خو په اکسل کې چې دا نومونه لري یعنی کوم رو یا کوم کالم ورته ویل کېږي. د بېلګې په توګه زه یو جدول دا د جدول رسم دی. دا اوس یو جدول دی. دلته چې قدرمندو هر رو او هر کالم یو څه شی یو نوم لري. مثلا د بېلګې په توګه دا کالم څه شی دی؟ دا د ای کالم دی. نو څه شی د ای دی؟ خو دا څه شی دی؟ دا چې درېیمه رو ده. دا درېیمه رو ده. څه شی دا چې څلورمه رو ده. یعنی په اکسل کې هر کالم او هر رو نومونه لري. په داسې حال کې چې وورډ کې دا شی نه نو وورډ کې چې موږ نومونه نسو ټاکلی چې کوم نوم دی. دلته یو ادرس لري، دقیقاً ادرس لري. او جدولونه د حجرو څخه جوړ شوي دي. نو په دې سره موږ ویلی سو چې حجرې هم نومونه لري. یعنی دغه حجره نوم یې څه شی دی؟ F6. یعنی یوه حجره د کالم او د رو د تقاطع څخه رامنځته کیږي. وخت چې کالم د رو سره تقاطع وکړي څه شی حجره رامنځته کیږي. نو دا ویلی سو دغه حجرې نوم څه شی دی؟ F6. موږ نسو کولی شپږ اف ولیکو. نه، لومړی به کالم لیکي. مثلا وایو چې اف، لومړی به حرف لیکي F6. F6 حجره چې دغه اف ته به راځو یا به شپږ ته ده. دا شپږ، دا F6 دی. دلته هم لیکل کېږي. دلته چې د حجرې نوم ورته لیکل کېږي. هر کومه حجره باندې چې موږ کلیک کړو دا دی. دلته چې دی یا G10 که په دې باندې کلیک کړو I14، که په دې باندې کلیک کړو F15، که په دې باندې کلیک کړو K10. یعنی د حجرې نوم څه شی دی؟ K10. دا په دې معنی شوی د کالم د تقاطع او د لسم د رو د تقاطع څخه دا رامنځته شوی ده. سر مو خلاص دی انشاءالله. که چېرته قدرمندو تاسې غواړئ په اکسل کې شتونه رامنځته کړئ یا چې له منځه یوسئ نو دې کار لپاره دلته موږ راځو. مثلا غواړم دا لومړی شیټ له منځه یوسم، په ورباندې کلیک کوئ به، له هغې وروسته په ډیلیټ باندې کلیک کوئ، دا شیټ له منځه لاړ. دوهم شیټ کې څه شی نشته دی. دا که چېرته غواړئ رامنځته کړئ په دې باندې به کلیک کوئ، رامنځته کولی شئ. قدرمندو په دغه ساحه کې دا لومړی فایلونه چې دلته لیږل کي دا ریسنټ دي. یعنې هغه فایلونه چې موږ همدا سمدستي ورباندې کار کړی. دلته وخت دی، یعنې 9 دقیقې مخکې په دغه باندې موږ کار کړی دی. په دغه باندې چې دی سنډې په 14:54 PM باندې موږ ورباندې کار کړی. دا ټول شیونه راته ښودل کېږي. یا دا چې لومړی دلته ټمپلیټونه دي. که چېرته غواړئ یو ټمپلیټ څخه ګټه واخلئ، دې ځای څخه ګټه اخیستلی سو. دا چې څه ډول موږ کار ورڅخه اخیستلی سو دا هغه څیزونه دي چې په راتلونکي لوستونو کې تاسو ته په بشپړه توګه درښیم. په دغه ساحه کې تاسو کولی سئ نوی واخلئ یا اوپن یې کړئ. یو فایل تاسو سره په کمپیوټر کې دی، غواړئ چې اوپن یې کړئ، له دې ځای څخه اوپن کولی سئ. دا قدرمندو د مایکروسافت اکسل د انټرفیس معرفي او همدارنګه د اکسل او د وورډ ترمنځ توپیرونه. دا و زموږ نننی لوست. تر راتلونکي لوست پورې مو په لوی الله باندې سپارم. مننه.